ډېر مسلمانان د بیت الله شریف د حج نه فارغ شوي دي، څوک راغلي دي او څوک را روان دي. الله پاک دې چې څومره مسلمانانو حج کړی دی، عمرې یې کړي دي، الله یې د ټولو د اعمال قبول کړي. چې کم نه دي راغلی الله دې په خیر راوستلی کړي، او چې څوک نه دي تللی د بیت الله حج له، الله دې هغوی له د بیت الله شریف د حج او د عمرو توفیق نصیب وګرځولی کړي. زما وروڼو ما خو د سفر نه مخکې د دعا متعلق خبره شروع کړې وه، هغې کې څه خبرې پاتې دي، خو نن به راته د حج متعلقه یو څو ضروري خبرې وکړم. دوه څیزونه دي چې هلته کېږي، بلکې درې عبادتونه دي په مکه مکرمه کې. یو ته طواف وایي، بل ته عمره وایي، او بل ته حج وایي. دا درې واړه ډېر اهم عبادتونه دي، او دا د ثواب په بنیاد کې ډېر درانه عبادتونه دي. طواف چې څوک د بیت الله شریف نه کوي، د بیت الله نه غیر چاپېره اوه چکرې، دې ته طواف وایي. لاول نیت وکړي او بیا د بیت الله شریف نه اوه ځله تو شي، او چې حجر اسود له راځي د هغې استلام کوي، او بیا چې فارغ شي نو 2 رکعاته د طواف واجب منځ کوي، دې ته طواف وایي. د دې طواف خو ډېر ثوابونه دي، خو یو ثواب یې حضور پاک دا ذکر کړی دی چې کوم انسان د بیت الله نه تاویږي او طواف کوي، نو چې قدم اوچتی یا قدم ښکته کوي، نو په دې ته الله ګناه م رجوي او مرتبه م وله اوچتی. څومره لوی ثواب شو. دویم په دې طواف کې چې دې څومره دعاګانې کوي، الله وله ټولې دعاګانې قبلوي، او چې دې پکې څومره ذکرونه کوي، الله وله هغه ذکرونه قبلوي. او د الله د طرف نه په بیت الله 6 رحمتونه نازلیږي. دا 6 رحمتونو کې 15 رحمتونه خاص په طواف والا نازلیږي، او 40 په هغه چا نازلیږي چې څوک بیت الله ته ولاړ دی منځ ورته کوي، او 20 په هغه چا نازلیږي چې څوک بیت الله شریف ته ګوري. دویمه عمره ده. عمره دغه طواف ته خو ورسره د صفا مروه 7 ځله منډې م دي. د صفا نه شروع کې او په مروه ختم شي، دې ته عمره وایي. د عمرې څومره ثواب دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، یو حدیث دی، العمرة نصف الحج، چې چا عمره وکړه د نیم حج ثواب یې وشو. یعنی 2 عمرې چې چا وکړې، ډېرې داسې فرض کی لکه چې ما حج کړی وي، د حج برابر ثواب به په الله ورکوي. دا یوه شو. دویم حدیث کې راځي، العمرة الى العمرة کفارة لما بینهما. یو سړي عمره وکړه، ورپسې بیا عمره وکړه، د دې دواړو عمرو په منځ کې چې څومره ګناهونه کړي ټول به ورته الله معاف کړي. یو سړي عمره وکړه سخ کال، او دې آینده کال بیا لاړ، کال پسې بله عمره وکړه، د دې دواړو عمرو په منځ کې چې څومره ګناهونه کړي اب ورته الله پاک معاف کړي. دا د عمرې ثواب. او بیا په رمضان کې چې کوم سړی عمرې له لاړ، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې کوم انسان په رمضان کې عمره وکړي، د دومره ثواب وشو لکه ما سره چې په مرګرتیا کې حج کړي، لکه د حضور پاک سره په مرګرتیا کې چې چا حج کړي، دومره ثواب کېږي. بل حدیث کې راځي چې عمره او حج د سړي نه فقر ختمي،
چې د الله د رضا دپاره څوک حج وکړي یا عمره وکړي او دی فقیری دی مسکینی د فقر او مسکنت به خدای ختم کی د اسباب او د غنا نه دی دی به چاته غریب کیږي نه دی به خدای مالداری او د حج ثواب څومره دی الله اکبر حضور پاک فرمای هغه حج چې مبرور دی مقبول حج یا حج مبرور دا هغه حج چې د پکې نیکی کړې ده د نیکو نه ډک حج دی ګناه نه پکې ځان ساتلی دی بیر په عربی کې نیکی ته وایي نو مشهوره معنا خو یې دا ده چې هغه حج چې د خدای په نزد مقبول وي نو زموږ علما لیکي چې حج مقبول څه ته وایي وایي قرآن شریف کې 3 څیزونه خدای ذکر کړي چې په حج کې به دا کار نه کوي چې هغه 3 واړه پکې نه هغې ته حج مبرور وایي جګړې پکې نه کړی هلته خلک کوي جګړې په لږه لږه خبره یو بل ته رابرن شي په معمولی خبره یو بل سره په جګړو شي په لږه لږه خبره یو بل سره روانه کی خبرې یو بل سره نه کوي په معمولی خبره په دې خبره لکه ته عمرې له لاړې او ما ته دې ونه وې نو دا څه خبره ده ته م لاړ شه کنه ته بیت الله ته لاړې طواف له ګوره ما ته دې غږ ونه کوه زه رې به ونه تلم نو ولې زه به تا په شا ګرځو ځکه نه په خپله ته م تکړه شه لاړ شه داسې وړې وړې خبرې پټېنې خبرې په دې یو بل سره په جګړې او بیا په مینا کې یو بل سره په جګړې ته زما په ځای ملاستې تا ځای ډېر ونیوه په عرفات کې ته بس کې لاړې او زه دې پیاده پرېښودم هلته ځانځاني ده هر سړی په خپلو پیسو تللی دی که مالدار دی او که غریب دی که شا دی او که ګدا دی په خپلو پیسو تللی دی او که بل چام چاله پیسې ورکړي دي چې لاړ شه نو بس هغه هم د خپل اختیار هلته مالک دی استا غلام او نوکر نه دی چې ما پیسې درکړې چې ته حج وکړه یا زما پلار له زما مور له زما لور له زما خور له وکړه او توس زما غلام چې زه څه ویم ابه کې نه د خپل عمل په خپل اختیارمند دی ستا پلار ته به ثواب وبخي که دې له تللی دی نو په دې لږو لږو خبرو یو بل سره خلک یو ځل دومره زه خفه شوم په ګروپ کې دا مخکنۍ خبره ده څو کاله مخکې چې خلکو ته مې ویرو مې تاسو خو یو بل سره په لږه لږه خبره په جګړه نو مې دا حج که پاکستان ته نوړی که نه نو د جدې پورې خو د خدای خاطرو کې یو سی که نه د جدې پورې خو یو سی زه پاکستان ته خو م نړی کېږي هلته خو یې نوړی اخرت ته خو یې ځان سره نوړی قبر ته خو یې نوړی د جدې پورې خو یې د خدای خاطرو کې یو په لږه خبره جګړه نو چې جګړې پکې یو بل سره نی او برداشت وکړي او دریم پکې د خپل خواهشاتو اظهار ونه کړي د خپلې بیبي سره که چا سره خپله بیبي او دریم دا چې ښځو ته نه ګوري د ګناه تصور پکې نه کوي د ګناه خبره او کنزل پکې نه کوي نو چې دا 3 څیزونه پکې نه کوي وی دې ته حج مبرور وایي او بعضې علما وایي نه حج مبرور هغې ته وایي چې د نیکو نه ډک حج مزدلفه هم کړي هلته پکې د شریعت مطابق ذکرونه کړي عرفات کې هم د شریعت مطابق دعاګانې او ذکرونه کړي مینا کې هم د شریعت مطابق اعمال کړي نو هغه حج المبرور چې دا د نیکو نه ډک حج دی د پکې د ګناه نه ځان ساتلی نو لیس له جزاء الا الجنه د دې حج بدل بې د جنت نه بل شی دی نه د دې بدل جنت رونو زموږ علماو د حج د مقبولیت یو 3 نښې ذکر کړي دي مولا علی قاری چې کوم کتاب لیکلی د حج ارشاد الساری هغې کې هم شته او په نورو کتابونو کې هم شته 3 نښې دي د حج دا واورئ اوس به تا ته په خپله پته ولګي چې دا صرف د برګ رومال حاجي صاحب دی او که دا د خدای په نیز باندې قبول شوی حاجي صاحب دی یو خدای چې برګ رومال یې تو کړي د سر نه او به دلته خلک ورته حاجي صاحب وایي ډېر خلک حج ته نه دی تللی ګورې او بیا هم په حاجي باندې مشهور دی حاجي صاحب پلانکې و حاجي پلانکې و حاجي پلانکې
بس دا نوم د خلکو خوښې یو سړي څه ګډ وډ غوندې نوم و نو چې بیا راغی نو بیا مې ورته خلکو ګډ وډ نوم اخیسته هغه وی خدای مې بېخ وباسه ما لکونه روپۍ ولګولې چې ما ته به حاجي صاحب وایه دا نوم به مې بدل شي نو بیا هم تاسو زما نوم بدل نه که حاجي صاحب راته نه وایه حاجي صاحب او څوک ورسره ډبل حاجي صاحب وایي حاجي پلانکي حاجي صاحب مخکې م ورسره حاجي ولګئ او وروسته م ورسره حاجي صاحب وایي بل ودم په ایرپورټ کې یو کس چاته آواز کو هغه نوم خو عثمان ایر دی خو یې حاجي پلانکي حاجي صاحب نو مې مخکې دې م ورسره لکۍ واله حاجي او وروسته دې م ورسره حاجي صاحب وایي نو په دې خلک خوشحالېږي یو سړی وایي په چاپې قرضه و دوکاندار نو چې څنګه راغی ورغی نو کاته کې ویل لکه پتا دومره قرضه نه وی در کوم خو کاته راوباسه چې راوویسته وی زما دې نوم سره لاول مخکې حاجي صاحب ولیکه د هغې نه پس به دله قرض خلاصوم هلکه منځونه خلک کوي چا خو چا سره نمازي صاحب او منځي صاحب ونه لیکه یا روجهدار هلکه دا خو صایم عربی کې صایم روجهدار ته وایي نو صایمي او روجهداري خو ورته چاونه وی حالانکه په عربی کې دا نومونه استعمالیږي بهر کې یو ښه لقب دی که د ریاکارۍ په بنیاد څوک نه وایي او یو ښه نوم دی یو ښه صفت دی او چاته د حاجي صاحب وایي چې تا حج کړی دی او د نورو خلکو دپاره ترغیب شي نو څه منع نه ده چې ورته ووایي خو ډېرو خلکو نه دي کړی یو سړی تللی و چې ته کراچۍ ته مزدورۍ له کې راغی برګ رومال یې والی حاجي صاحب حاجي صاحب حاجي صاحب نو چا ورته ویل لکه حج دیو که بس هغه مې یو کړی مې دی وی حجر اسود د ښکل که ورغلی وی وی زیم ښکل کړم ما م ښکل که سم را تر غاړه وت هغه وی که دا حجر اسود څوک سړی دی حجر اسود مې ښه ښکل که او زیم ښکل کړم او ښه یو بل ته ور تر غاړه وت دا ګوره حاجي صاحب دی بل چاته چا ویله که حجر اسود دې ولیده وی یو په هلته یو کوڅه و هغې کې ناست و چولې یې خرڅولې هغه وی که دا حجر اسود د هغه ګوګړي مار نوم دی دا خلک یې باد یو دوه کسانو یو بل سره په جګړه شو په بس شو جګړه نه بس یو وی دا اختر په دې لومبۍ ورځ به دا شیطانان مخکې ولو دمې شکر ورته وی قرباني دا به وروستو کوو بل ورته وی نه لاول به قرباني کوو بیا به شیطان ولو دا شیطان نه دی جمرات ورته وی یو سړی را روانو برګ رومال یې والې وجه یې نو کړی خلکو به ورته حاجي صاحب وی د دوی دا خیال و چې دا خو حاجي دی هغه راغی حاجي صاحب وایي دلته راشه که نه وي زما ورته یو بل سره اختلاف دی دی وی قرباني به مخکې کوو شیطان به وروستو ولو زه ورته یم لاول به شیطان ولو وروستو به قرباني کوو څنګه به کوو هغه غریب د څه نه خبر وه خو حج نه کړی هغه په دې سټ داسې ګوتې ووالې ای وایي ما سره دغه ځای خبرې مه کوې بیا ما له جړه راځي خیال دی راغی ما سره دغه ځای خبرې مه کوې ما له بیا جړه راځي په دې ته ځان خلاص کړ نو ډېر خلک یې حجونه یې نه کړی او خلک ورته حاجي صاحب وایي ما ته ډېر معلوم دی یقین وکړه چې هغوی حج نه دی کړی او خلکو به دلته اوسه پورې هم د هغه وفات شوی دی او وی پلانکي حاجي صاحب و د پلانکي حاجي صاحب زوی بهر کې زمارونو د حج د قبلېدو درې نښې علماو ذکر کړي دي چې دا درې نښې دې پکې ولیدې پوه شه چې د حج قبول دی او که دا درې نښې پکې نه نو حج به نه قبول یو نښه خو هغه دا ده چې هغې باندې موږ ته پته نه لګي هلته چې دا جمرات ولیدا شیطانان چې ورته وایي په کومو کاڼو نو کتاب لیکي دا کاڼې غیبېږي اخو په لکونو کاڼې وي ډېر څلوېښت لکه حاجیان چې یو حاجي اووه کاڼې ولي او درې ورځې ولیدې نه خو غر جوړېږي لیکن چې ته ورشې ویې ګورې زه په خپله ورغلی ما لاندې کتلې نو یو شکری یا دوه شکری کاڼې پراتې باقي نه یا دې زمانه کې به زیات تر چې پراتې نو د یو لوډر برابر به پراتې نور نشته ختم دا څه شو وایي چې د چا کاڼې غیب شو دا د ده د قبولیت نښه ده او که د چا کاڼې غیب نه شو نو دا حج یې نه دی قبول نو دغه کاڼو خو پته نه لګي چا غیب شو د چا نه هغو معلومات نشته لیکن دا دوه نښې نورې واورئ یو نښه دا ده چې دی راشي نو بیا بیا بیړه کېږي دا د قبلېدو نښه ده چې آینده که الله شي نو پړه کې به یې خارښ یخ خدایه چې بیا حج له لاړ
چې دا خلک ځي دی به ورپسې خپی یاره زم داسې یو کال تلې او که سخت کال بیا خدای توفیق را کړی و تلې دوباره به هلته ړه کېږي دا د حج د قبلېدو نښه ده او که بیا ړه نه کېده نو پوه شه چې حج یې نه دی قبول دا څوک چې دغه دی د سختو ذکر کوي کم عمل دا سره چې هغې کې سختي نشته زه ووایم هلته بس خلک وایي یاره جي سمه ګرمي وه ټوله دنیا مړه کېده یاره جي او پیاده مزلې وې پکې خپې مې پکې وپړسېد او خپې مې پکې پولی شوې یاره جي ګاډو کې ځای نه و او دا پیاده و ډېر ګران کار دی هغه یو چاته وی حج دی وکړه وی ډېر ګران کار دی وی خدای دې درته نه ښایي بل وی ډېر ګران کار دی خدای دې ته ساته زما وی هسې د 14-15 لکه روپۍ ولګولې او ډب ته دې وغورځولې خوار شه تش مولې لاړې او تش مولې راغلې دا ستا خبرې دي هسې تاسو نه تپوس کوم تاسو خو زمیندار خلک یې اکثریت نو په دې 10 بجې 11 بجې کې دا ګوټ ګران دی او که دا حج ګران دی ګوټ ګران دی او دا په نیمه شپه چې پاسې او بخور کې او دا 10-11 بجې په سر چې د څادر اچولې او چاري دې په اوږی او دا بخور کې دا للون چې کې او دا تلی چې اړی اوس خو ټیکټرې دي یوې چې به دې کولې اوس خو ترېشل هم ګران کار دی ولې د غنم ولو اسان کار دی په دې ګرمۍ کې او پخوا به یې غوبلې کولې په غویانو باندې په خدای یقین وکړه غویان به موږ پخپله کړي دي موږ ورته ولاړ به او بیا به یې واڼې کولې واڼې نور ته به ولاړو هوا ته هغه شی به ورسره او په هغې به یې دا غنم بادول راشپیل به یې ورته وي ولې دا بټیارۍ غریب چې تا له روجې پخی او په دې اوړي کې د دیګونو غاړې ته ولاړې دا آسان کار دا کم سړی چې په 400 او په اتمانځو په تورانځو کې تنور په غاړه ناست دی او د په تنور ډوډۍ پخی دا آسان کار دا د ریړې مزدور چې دا په ریړه کې سامان وړي او دا غریب ورسره په دې نور روان دی آسان کار دی دا دیوال چې وایي ګیلکار او مزدور او په دیوال په سر غریب ناست دی دا آسان کار دا پلسترې چې کوي آسان کار دی کم کار آسان دی دی ما ته ووایه خو د دنیا کار کې پیسه ده نو ما ته ګران نه ښکاري ګران کار دی خو ما ته ګران نه ښکاري او په حج او په عمره کې ثواب دی پیسه پکې نشته نو ما ته ګران ښکاري ډېر ګران کار دی څه ګران کار دی هېڅ ګران هم نه دی ډېره سخته ګرمي ده ولې ګرمي دلته نشته څه مونږ هم وایو ګرمي ده بلکل سخت کال په حج کې ډېره ګرمي وه او خلک وایي دونه پکې مړه شو دا خلک د خپله ځانه مړه دي یو خو د الله را طرف نه تقدیري مرګ چې چاله لیکلی هغه وي خو دا خلک قمقل دی بېوقوفان دي ګوره زه به درته ووایم شریعت څه وایي په 2 او 3 ورځ دا خلک په دې جمراتو لتلي شیطانان به ورته ووایم زه ستاسو په جمع نو هلته ګرمي وي نو خوب والي دي نو مړه دي پرش او پټیل کې نه دي مړه خوب والي دي نو تا ته چا وی چې په ګرمۍ کې ځه د دې ټیم سره د زوال نه پس د 12 بجو نه واخله تر د پېشمني پورې ټیم دی پېشمني پورې ټیم دی مستحب ټیم یې د انور پرېواته پورې دی او که د انور پرېوتو نه پس د شپې ورځې نو هم تاله جیز دی منه نه دي نو د خدای نیکبخته مازدیګر لاړ شه که نه ماښام لاړ شه ماسخوتن لاړ شه نو په یخنۍ کې به ولې نو ټول خلک په 10 بجې وروتې دي نو بیا هلته انتظار کوو چې زوال وشي 12 نو زه به شیطان ولم نو اخو نور نه دی هغه خو اور دی د پاسه در باندې راورېږي اخو ګرمي ده هلته ولاړ دي نو وروسته ورپسې نورم روان دي وروسته نورم روان نو بره جته ولاړه ده چې ورېږه 12 بجې شي نو شیطان به ولو نو بره پې نور دی او لاندې پې اور دی د ځمکې نه نو خوب جوړ شو نو پکې بلا خلک مړه شو نو د خدای ظالمانو اذا اوسع الله فاوصي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي چې خدای دله په یو شي کې فراخي درکړه ولې د هغې نه فایده نه ده لوستو ده که نه 15 بجې وځه 6 بجې وځه ښه په یخنۍ کې وځه نو کار به په اسانه وکړې خو نه خلق الانسان من عجل انسان بس تلوارګن دی دی وایي چې دا کار بس اوس پټافټ وکړم په دې تلي کې دا شړشم زرغون کړمه بس زر کار کول غواړي زر کار کول غواړي هلکه لږ په اطمینان کوه شریعت دله فراخي درکړه د شریعت د فراخۍ نه فایده ولې نه هلې دا زمونږ د نیکه
حضرت آدم علیہ السلام صفت په مونږ کې یو پروت دی حضرت آدم علیہ السلام چې کله سا پکې خدای واچوله دا تفسیر خازن لیکلی دی ښه هم دې ړومبۍ سپاره کې چې سا پکې سینګ واچوله او دا سا د بره نه شروع شوه او دې نیم وجود ته سا راورسېدله نو د جنت میوې یې ولیدې نو ورپسې راپاڅېده نو نه لاندې خلاصه نه وه نو واپس پرېوتېده نو وی خلق الانسان من عجل انسان د تلوارې نه جوړ دی د خدای بنده لږ صبر وکړه چې نوکونو ته رسېږي نو څومره میوې چې رالې نو راله هر سړی بس په تلوار او په تلوار او په تلوار لینډ به ولاړي یو به د یو نه ځان مخکې کوي بل به بل نه ځان مخکې کوي اکثر به جګړه جوړه شي دکاندار نه چې شیخ لی په لینډې خلک ډېري نو اکثر جګړه شي هلکه ټول پکې د ټولو کار کېږي لږ صبر وکړې که مصري له چې ګاډې بودي وي زما دا مخکې بولي زما دا مخکې جوړ کړه هلکه دواړه خو په یو ټیم نه جوړې صبر وکړه جوړ به شي که نو مونږ خلکو کې د پښتنو متل دی وایي که جلنده دی پلار ده خو په وار ده نو خلک وار ته نه دقه رنګې زمونږ خلک هلته تلوار کوي نو سر وخوري ټول پکې مړه شي ولې تلوار کوي نو ګرمي خو دلته هم داسې ګرمي ده په ټوله دنیا کې دې روزو کې ګرمي ده حج په اړ کې نو اړ کې خو ګرمي وي یقینا مدینه منوره کې هم ښه ګرمي وه مکه مکرمه کې هم ګرمي وه په منا کې هم ګرمي وه په عرفات کې هم ګرمي وه خو اسباب شته که نه دلته بجلي ټکه ټوکه خلک هړتالونه کوي بجلي نشته هلته بجلی کې یو سیکنډ بنوالی نشته هلته په بلډینګ کې هم بجلي په اے سی دی هلته په حرم کې هم اے سی دی نو اسباب شته نو ما هلته ملګرو ته وایي چې د خدای خاطر وکړئ د حج سختۍ خلکو ته مه بیانوئ دا سختي خو په هر شي کې شته یو غنم چې ته زرغونه څونه سختو باندې غنم کور ته راوړې سړی چې دکانداري کوي په اسانه کوي دا پېښور کې په دې شا باندې دا پنډونو والا غریبانان دا پیټې کې وړي دا آسان کار دی رزق ګټل آسان کار دی دا قصاب غریب په نیمه شپه پاسې څاروی لالی څونه ګران کار دی نیمه شپه هر پېشمني پاسې او کب کار ماته ووایي چې هغه آسان دی هر کار ګران دی خو د دنیا کار ته مونږ ګران نه وایو او د دین کار ته مونږ ګران وایو ولې په هغې پیسې نه میلاویږي او په دې پیسې میلاویږي نو د حج د قبلېدو یو نښه دا ده چې بیا بیړه کېږي دته به هغه ګران نه ښکاري هلکه دوه څیزونه زمونږ باباجي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه هغه به دوه څیزونه دي چې سړي نه پې پیسې هم ځي او کړیږي هم پکې او بیا هم پې سړی خوشحاله هم پیسې ځي هم کړه او بیا هم خوشحاله یو واده په واده کې د سړي نه پیسې هم ځي بله پیسې دې لګي مهر به م ورکوې او ډوډۍ به م کوې او جامې به ملې څونه پیسې لګي او په هغه پیسو لګولو سړی خپني خوشحاله او بل کړو پکې څومره دی خلکو ته به ګرځې او ستونه به کوې او دلته منډې ولته منډې او بیا هم سړی خوشحاله دقه رنګې حج دی حج کې به دې پیسې هم لګي او کړېږي به او بیا به هم خوشحاله او که په کوم واده چې پیسې لګې او خپې او په کوم واده چې کړېږي او خپې نو دا واده په حقیقت کې نه دی ښځه دې نه ده خوښه ښځه دې نه ده خوښه پلار در په شا کړې ده یا مور در په شا کړې ده نو د ده طبیعت ګونجي پیسې لګېږي او کړېږي او خپئ دقه رنګې په کوم حج کې چې ته وکړېږي او پیسې ولګې او خوشحاله نه نو دا حج دې نه دی خو خدای د خدای په نس قبول نه دی بس دی بله نښه شوه چې بیا بیړه کېږي چې خدایه که بیا لاړې نو دا د قبولیت نښه ده او که بیا بیړه نه کېده او وی خدای رې ساته او ډېر ګران کار دی مړه بس یو ظلم کړی دی یا رب نه شوتلې نو بس پته ولګېده چې د دې سړي د تش مولې تلې و او تش سوټې راغې او حج یې قبول نه دی درېیمه نښه یې څه درړو درېیمه هم واورئ درېیمه دا چې د مخکې نه به عمل ښي که د مخکې نه عمل ښه نو پوه شه چې حج یې نه دی قبول مخکې چې کم عمل کو مخکې مونځ اکا دوکا به نه کو اوس پوره کوي مخکې به جمع له نه ته اوس پوره جمع مانځلی مخکې به کله کله دروغ اوس د دروغو نه ځان ساتي مخکې به کله کله دوکه کوله اوس د دوکې نه ځان ساتي بس حج یې قبول دی او که د مخکې نه عمل ښه نورم خرابو مخکې به په یو بالټي کې یو لوټه اوبه اچولې په پیو کې اوس پکې دوه لوټې اچوي
ورګه چې وي د حج هغه پیسې پکې را سر کو پته ولګېده چې تش مولې تللی دی او تش مولې راغلی هغه یو فوډ انسپکټر والا په لاره ته یو تله وه د یو دوکاندار هغه چک کوله نو تله چې چک کوله نو هغه تلې به یو طرف ته شی درون خو بل طرف ته به سپک خو هغه ویل لکه دا څه مسله ده نوې تله ده پارسنګ پکې نشته دا ولې یو خوا درونه بل خوا سپکه دوکاندار و یاره صاحب دغه ستا مخکې ده موږ څه وایو ما خو پکې څه پارسنګ مارسنګ نه دی غوټه کړی یاره هغه چې کتل هغه فوډ انسپکټر حیران نو یو وجي صاحب را روان برګ رومال یې واله اول راغی انسپکټر صاحب ولې حیران یې وی دې تلې ته حیران یم یو خوا شي درون ښي بل خوا سپک ښي او پارسنګ هم پکې نشته وی زه به راته ویم که نه وی څه وی د تلې دا ډنډه یو طرف ته یو 2 سوتره اوږده ده او بل طرف ته یو 2 سوتره لنډه ده نو اخلي په دې یو طرف او خرڅی یې په دې بل طرف او اجي صاحب تا ته څه پته لګي ته ته څه خبرې وی ما هم ډېر عمر دا لوبه کړې ده خیال دې رایې کړه نه بشیر جان له چا سوک ورکړه بشیر جان ورته وی ما جي مړ دې کړم هلکه بشیر جانه ته خو په سترګو ړوند دی تا زه څنګه وپېژندم چې زه اجي یم چې تا ما ته وی اجي مړ دې کړم وی دا سوک دی دا جانو دی نو دا اجي چاړه لږه تېری خفه کېږې ما چاړه یې لږه تېری نو که د مخکې نه چاړه نور هم تېره کړې وه پته ولګېده یاره د حج قبول نه وي که د مخکې نه عمل خراب و حج یې قبول نه دی او که د مخکې نه عمل خو مخکې چې څنګه عمل کو دی د الله عمل د هغې نه نور هم مزیدار دی او ښایسته دی د صحابو په شان عمل موږ نشو کولی غلطی به زموږ نه کېږي زر به توبه وباسو ګناه به کېږي زر به د الله نه معافي غواړو خو د مخکې نه عمل ښه کړی دی زموږ په دې وطن کې بعضې خلک پیغورونه ورکوي دا ګناه ده هلکه ته لا اجي او دا کار کوې ولې دا ورته حج خولی دي ته لا مولی او دا کار کوې دا ورته مولاتوب دا ګناه ښایي ته لا شیخ او دا کار کوې نو دا ورته یو سړی په سیکل روان و شیخ و بل یې وواو نو هغه ورته وایي ته لا شیخ او زه دې ووالم نو هغه ویل لکه شیخ څه کوې بریکونه خو مې په ګیره کې نه دي بریکونه خو مې په لاس کې دی او ته ماته د شیخی پیغور راکې نو دا پیغور ګناه ده دا به نه وی چې ته لا حافظ یې ته لا شیخ یې ته لا اجي او ته لا مولی او دا کار کې نه دا پیغور ګناه دا به چاله نه وایي خو یاره یو خبره ده چې زه مولی یم نو د دې مولاتوب خیال به ساتم ځان به د ګناه نه ساتم چې دا پیغور څوک رانوي چې زه اجي یم نو زه به ځان د ګناه نه ساتم چې ماله د حج پیغور څوک رانوي چې زه شیخ یم نو زه به خلک د ګناه نه به ځان ساتم چې د دې ګیرې پیغور څوک رانکړي چې ما حج کړی دی نو زه به ځان د ګناه نه ساتم چې ماله څوک د حج پیغور رانکړي نو اجي صاحب د حج د قبلېدو نښه بله دا ده د حج د قبلېدو چې دی به د مخکې نه خپل عمل بهتری به خشته عمل به کوي مخکې عمل کمزور اوس به یې ښه کوي مخکې ګناه کول اوس به ترې توبه وباسي مخکې به یې اکدو کدو ګناه کوله اوس به مکمل د ګناه نه ځان ساتي نو چې دا درې نښې راغلې هغه لومبی خو پته نه لګي خو بیا بیا حج تړه کېده او عمل یې د مخکې نه ښه شوی نو دا حج مبرور دی دا مقبول او که نه د مخکې نه عمل نورم خرابو نیکي هغسې نه وه چې څنګه مخکې وه د هغې نه نورم خرابه وه عمل یې نورم خرابه او بیا بیا حج تړه نه کېده نو بس دی اسې تللی دی او اسې راغلی دی حج یې نه دی قبول نو حج مبرور دغه شو نو حضور پاک فرمایي الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه چې د مقبول حج بغیر د جنت نه بل اجر نشته چې حج یې وکړه نو دی به نیغ په نیغه جنت ته ځي او دقه حج چې دا ما درته کوم د دې حج صفت وکړه چې دا حج یې وکړه رجعک یوم ولدته امه دی به داسې واپس شي د بیت الله نه لکه د مور نه چې کوم انسان پاک پیدا
څونه قیمتي شی شو حج خو سره به لږ ځان ساتي بله یو خبره زه کوم حاجیانو صاحبانو ته دا مې هلته هم کړې ده او دلته هم ویم تاسو کې هم الحمدلله ډېر حاجیان شته او خدای هم ټول د بیت الله حج له بوت هلکه ګورې ما تاسو چې څومره د ما مقتدیان یې د جمعې مقتدیان یې او که د ما دوستان یې ما ټولو له ګورې په مزدلفه کې او په عرفات کې ګورې دعاګانې کړي دي ښه دا به کړي دي د دروغ نه ویم او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخامخ مې ستاسو د ټولو سلام پیش کړی ادا مې پیش کړی زه د دوستانو هم پیش کوم زه په دې کې بخل نه کوم او زه دعاګانې هم کوم دا مې عادت دی زه یم که زما غریب د خولې په دعا یو مسلمان ته الله خیر ورسوي نو زما نه پې څه تاوان دی د پیغمبر مبارک امتی به خوشحاله شي او د رسول الله مبارک امت له دعا غوښتل دا د ایمان نښه ده مونږ یې په دې نیت کوو زمونږ دوستان دي زمونږ مقتدیان دي زمونږ شاګردان دي د رسول الله مبارک امتیان دي د حضور پاک امتیان دي نو چې دوی ته خیر ورسېږي د حضور پاک امت ته خیر ورسېد نو خپل مبارک پیغمبر خوشحاله شو نو په تاسو باندې پیغمبر خوشحاله نو ما درته دعاګانې هم کړې دي تاسو به راته کړي یا به م راته نه کړی او خو ما درته دعاګانې کړې دي او سلام مې هم درته په حضور پاک مبارک لوستلی دا مې ته دعاګانې کړې دي خدای پاک دې درته قبول کړي نو د حج نه چې کم سړی راغی زما ورونو دی به یو بل کار هم کوي دی به د خدای شکر ادا کړي هلته به هم د خدای شکر ادا کړي او چې دلته خپل ملک پاکستان ته م راغی نو دی د الله شکر ادا کړي ولې ځکه دا حج ما سوا د الله د فضل نه او د خدای د توفیق نه ګرانه ده په کومو اندامونو چې ته حج کې په لاسونو او په خپو نو دې کې دا طاقت چا چولی دی الله چولی دا لاس او خپې خو خدای در کړي که دا لاس دی نه وې او دا خپې دی نه وې نو ته حج ته تللی شوې دا روغ اندامونه چې ته پې حج ته لاړې دا الله در کړي یوه دویم پیسه په حج لګي ښه ډېره لویه پیسه دا پیسه هم الله سړي له ورکوي که پیسه نه بیا حج نشي کول او دریم اهم څیز یو د وجود طاقت او یو پیسه بل په زړه کې د حج مینه اچول ځکه ډېر خلک شته چې هغې وجود هم روغ دی پیسه ورسره نشته نشي کولی حج ډېر خلک دی چې هغې سره پیسه دولت شته خو په وجود رز وړاندې نشي کولی او ډېر خلک دی چې هغې په وجود او په صحت هم روغ دی او پیسه او دولت هم ورسره شته خو حج ته اړه نه کېږي دی وایي دا پیسه چې لګوم دا 14-15 روپۍ نو په دې بچي له 100 مرلې پلاټ ولې نه هله دا خو بله پیسې به زما نه ولګېږي او څوک وایي یاره دا خو ډېر ګران کار دی دا حج خو زه نشم کولی دا خو آسان کار نه دی ګران کار نو پیسه به م ورسره روغ صحت به م خدای ورکړي اړه به د دني نو څو څیزونه شو درې یو روغ صحت یو پیسه یو په زړه کې د حج مینه حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه به هر کال حج لته او عمرې له به هم ته یو کال یې نه حج قضا کړی دی او نه عمره قضا کړې ده او ته به دغه رنګې صحابه کرام ډېر صحابه کرام به هر کال حجونو له تلل او عمرو له به تلل نو دا درې څیزونه چې خدای درکړل هم د روغ صحت دا الله درکړی دی هم مال او دولت دا الله درکړی دی هم په زړه کې د حج مینه پیدا کول مقلب القلوب زړه اړوونکی الله دی نو دا شکر به د چا ادا کوونکه دا الله به ادا کوي نو که د خدای شکر دی ادا کو نو قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم که تاسو زما شکر ادا کو نو دا نعمت بدل نورم زیات کو ولئن کفرتم ان عذابی لشدید او که تاسو زما ناشکري وکړه زما شکر هم ادا نه کو نو بیا به ګوره عذاب در کوم او زما د عذاب نه سخت شی بل نشته نو حاجیان صاحبان چې څومره راغلي دی د خدای شکر او که مخکې چا 15 کاله او 10 او 20 کاله مخکې م حج کړی او ورته را مخکې شو اوس دې وایي شکر الحمدلله الله چې تا په ما حج کړی شکر قسم دې ډېر خلک دي چې هغوی د ښه مالداران خلک دي لندن ته او امریکې ته ځي لیکن حج یې په قسمت کې نشته
بیت الله ته پاتې دی ډېر غریبانان خدای بوتلی دي دې دغه کې یو سړی په دې ګونګړي به یې خرڅول مړ شوی دی څو کاله مخکې په دې تبلیغي مرکز کې به شب جمعه کې به چولې خرڅول یو پهلوان غوندې و ډېر ښه سړی و خدای دې وبخي دا اوچې چولې به یې خرڅول او ډېرې به یې ورکولې خلکو له سراب احمد اجي صاحب دې زموږ خدای پاک وبخي هماله راغی ما ته وی چې داسې کار دی چې هغه پلانکي مې ولید هغه ګونګړي مار دې چولو ته ګونګړي موږ وایو طواف یې کوو نو مونږ خو به په شبي جمعې له چې لاړو نو مونږ به ته چولې خوړل نو ما ورته وی پلانکي داسې مې ورته وکتل لکه تا هغه ګونګړي مار دی پلانکې لکه ما په بد نیت ورته نه ویلې لکه ما په دې بنیاد وی چې ته خو هغه سړی او ته راغلی که نه په هغه به ښه نه ولګېدلې یار څنګه چې وی ما ته وی چې اجي صاحبه زه ګونګړي مار یم خو زما رب ګونګړي مار نه دی که نه زه ګونګړي مار یم رب نه دی ما سره پیسه نشته غریب یم خو زما رب خو غني دی خو فقیر نه دی داسې غریبانان به راته وښیم کمزوري به درته وښیم چې خدای حجونو له بوتلی او اوس هم چې کم غریبانان دي او کمزوري دی او د حج وسې نشته مه خفه کېږئ ارمان وکړئ یاره ارمان نو خدای تا نه دي راکړې پیسې که ویې زه په حج ته تللی تا له به هم خدای د حج ثواب درکړي چې کوم وخت کې داخلي کېږي دا ارمان وکړه په دې ارمان خو تا نه څه نه دي یا الله ارمان دی نو چې پیسې وي ارمان دی چې ما سره اوس د داخلې پیسې وي او ما هم داخله کړې وتلی ارمان دی دا خلک عمرو له ځي او که ما هم چېته پیسې وي او زه هم دې روژه کې عمرې له تللی اے رسول الله مبارک فرمایي انما الاعمال بالنیات خدای پاک به د په دې نیت دله د حج ثواب درکړي دا ذهن کې واچوئ زما وروڼو عبدالله ابن مبارک په لاره روانو حج ته هر کال به حج ته اوږده قصه را مختصر به راته ویم زما هم لږ یو پوټی مری خوږېږي نو یو ماشومه جینۍ و ماشومه هغې ماشومې جینۍ مړه مرغۍ راواغېسته او کور ته یې وړه عبدالله ابن مبارک امیر المؤمنین فی الحدیث دی د حدیثو باچا او ماشومې له بچې دلته راشي په دې مرغۍ څه کوې وی دا کور ته وړم دا پخومه دا خو مرداره ده وی بابا جی پلار مې مړ دی مور مې په کور کې ده با پرده ده خدمت د چا نشي کوي او ماشومان یتیمانان زما نه ټول رونه خویندې واړه دي زه پکې لوی یم نو هغه رونه او مور مې وږي دي ماشومان رونه مې جاړي د لوږې د لاس په خېټه یې دړه ده مور مې ورسې ته مرداره وګوره خو چې دی له پخه کړم نو دا مرداره مرغۍ مې را ورونیوه دا به یو سم دا به ولو خوټ کړم نو هغه ماشومان یتیمانان به یې وخوري او د ضرورت په وخت کې دا جایز دی ومن استر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیه چې کوم سړی مجبوره شو خیر دا جایز شو د لوږې مرینو مرداره به خورې نو چې بل څه نه نو څه به کوې وی چې دې جینۍ دا خبره وکړه عبدالله ابن مبارک وی ډېر اړه مې خفه شو دا ډېر مالدار هغه خپل ملګري ته وي دلته راشه وی واپس رهي ته چې ځو خپل کلي ته نو زموږ څونه پیسې لګي وی دومره وی ټولې پیسې راکړه د حج هغه پیسې یې غونډې راواغېستې هغه جینۍ له یې ورکړه او زرګونه روپۍ درهمو وی بچې دا یو دا مرداره مرغۍ غورځه او دا دې مور له ورکړه ځې سخت کال حج نه کوم بلا حجونه مې کړي دي دا نفلي حج دې سخت کال یې نه کوم او کلي ته واپس راغله یو ډېر لوی بزرګ خوب یې نه یو لوی بزرګ او د عرفات پر ورځ د غرمې اوده دی او خوب اینې چې الله ذوالجلال ته فرشتې وایي الله دې تپوس کوي خلق د عرفات میدان کې څه کوي الله ته معلوم دي خو الله دا بعضې څیز ښکاره کوي الله تا ته چغ وایي د ټولو حج قبول نه دی دی د یو هم نه قبلو فرشتې غږ نشي کولی د الله مخکې بیا الله اعلان وکړه چې دا څه کار دی دا خلق خو ریاکار دی ریاکارۍ پسې راغلی دي د دې بعضو پیسې ارامې دي په ارامو کوي نه قبلو خو یو کس دی هغه حج نه نه دی راغلی د هغه د برکت نه د هغه هم قبلوم او د دې ټولو ورسره قبلوم
فرشتې وي الله هغه څوک دی هغه دی چې هغه یتیمې له پیسې ورکړي دي عبدالله ابن مبارک زمانونو چې نیت ښه کا نیت بهتر کا پیسه شته ګورې دا به نه وی بعضې خلک سره پیسه وي یاره بس که خدای راله مقرر کړي خدای مقرر کړی دی که یاره که د خدای بولاوه راله نو بولاوه راغلی ده ښه لله علی الناس حج البیت الله درته اعلان کړی ورشه پیسې داخلې نه پیسه نشته یا رز غریبې مزدورې یا رنځورې الله ته وجاړه خدایه که ما سره وي ما به مس داخله کړې که ما سره وي زه به مس عمرې تلم یقین ساتی چې الله بدله د حج او د عمرې ثواب ولیکي نورونو دا د حج متعلق او د عمرې څه ضروري خبرې مې راته وکړلې بل دا دی چې د حج نه څوک راځي هغه له مخې له تللم ګورې مستحب اوس خو خیر خلک ډېر ځي راځي پخوا خو به خلک لږ نو دا خلک به له مخې له تلل نو که څوک راځي او څوک به له مخې له ځي او دعا به ترې غواړي دا به ورته وایي چې ما ته ووایه چې خدای دې وبخه د دعا خدای پاک قبلی دا د خدای جرګه ده د دې دعاګانې خدای پاک قبلی نو به هر کیف ته څو خبرې مې د حج او د عمرې متعلق درته وکړلې الله یې د ټولو قبول کړي او تاسو موږ د الله بار بار دغه پاک ځای له بوتلې کې